زموږ دین سراسر خیرخواري ده، سراسر نصیحت دی. کله چې ته یو چاته دین ښیې ستا سره به اخلاص در سره وي، ته به په ډېر مینه او محبت باندې یو چاته د دین مسله ښیې، ستا سره په زړه کې به د ده درد در سره وي چې دا ولې پر بدو روان دی، دا ولې پر هلاکت روان دی، دا ولې پر ګمراهي باندې روان دی. هغوی ته به ته د زړه د درد خبرې کوې او په ډېر حکمت به کوې، داسې خبره کوې چې د ده مزاج یې واخلي. ځکه قرآن تاسو مطالعه کړئ، کله چې موسی علیه الصلاة وسلام الله واستوي فرعون ته، الله ورته وویل چې ای موسی د فرعون سره په نرمه لهجه باندې خبره کوه، دپاره د دې چې دا ظالمان ظلم کړی دي، زړونه یې ډک دي، زړونه یې تیارو ځپلي دي، دا په نرمه لهجه باندې ته رعایت کولی سې کنې نه. مطلب دا چې دین دا د بدنامېدو شی نه دی، دین د اهانت او د توهین شی نه دی، د مسلمان اهانت به نه کوي. دین سر خیرخواهي ده، دین رسونه دا زما او ستا یو امانت دی، د امت اصلاح کول دا زما او ستا یو فریضه ده، دا یو حساس کار دی، دا به ته د الله نصرت غواړې، دا به پر ځان یو امانت بولې، د دغه امانت په ښه توګه د رسولو کوشش به کوې، په دې کې به ډېر د حکمته کار اخلي. قرآن څه وایي؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. د الله تبارک وتعالی دین ته، د الله لارې ته خلک په حکمت باندې راوبوله، خلک په نرمه لهجه، په ښه نصیحت، په غوره خبرې، په نرمه خبرو باندې راوبوله. یسروا ولا تعسروا، اساني کوئ، بشروا ولا تنفروا، نفرت مه پیلوئ، همیشه خلکو ته اهانت مه کوئ، توهین مه کوئ. دا ممبر یا دغه سټیج دغه د علماو ته یو امانت سپارل سوی دی. الله دې موږ ته د دې امانت د ښه توګې د رسول توفیق راکړي. دا د انبیاو سنت دی که نه؟ انبیاو د دې لارې د الله مخلوق ته د الله پیغام رسوي او په ډېر ښه اندازه رسوي، په ژړا یې ورته رسوي، په نرمي ورته رسوي، لیکن اهانت یې نه کوي، ښکنځل یې نه کول، بد الفاظ نه استعمالو. موږ باید دا خطاب زما خپل ځان ته متوجه دی، نه زه دومرې وړتیا لرم چې چاته نصیحت وکړم، خو صرف چونکې دا روایت مخته رالی، ذات طالبین کې موږ درس وی مخته رالی، زما دا دغه و چې په دې باندې به یو خبره کوم. دا زما حکیم الامت رحمه الله وایي زه کله په یو عام مجلس کې خبره د دې دپاره نه کوم چې خلکو باندې تنقید کوم، د دې دپاره کوم چې ځان په اصلاح کوم. الله دې موږ د دې امتحان وساتي. موږ باید چې د خلکو اصلاح، زه باید خپله د خلکو اصلاح په اهانت الفاظ باندې نه وکړم، په ښکنځلو باندې نه وکړم، خلک پر منبر د اسلامه نه وباسم، خلکو ته په منبر باندې سپکاوی نه وکړم. د الله رسول فرمایي لیس المؤمن باللعان، مؤمن به لعنت ویل والا نه وي، نه به چاته پیغور و تانې ورکوي. بیا خاص کار زموږ منصب ډېر دروند منصب دی که نه؟ په دې کې څومره نرمه لهجه، څومره د زړه درد. خیر که وخت سړی هغه په جذباتو کې راسي، د زړه د درد یو خبر وکړي، هغه دې بیا اورېدونکي معافوي، لیکن داسې سخته لهجه کارول چې مسلمان ته العیاذ بالله په مردار مخلوق حیوانانو خطاب کول، یا په خنزیر خطاب کول، یا په بل یا په بل، دا زموږ د دین نه د ابلاغ د دعوت دا لاره نه ده. هر څومره چې یو څوک بې لارې، هر څومره چې بې لارې، د الله د رسول په وخت کې ابو جهل څومره بې لار و، لیکن څو وارې د الله رسول د هغه کور ته ورغلی دي د دعوت دپاره، په څومره نرمې لهجه. وخت کم دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو وخت د کور راوتې، باران دی، سره هوا چلیږي، اوبه را روانې دي، سخت باران دی، د ابو جهل د کور دروازه وټکېدل. ابو جهل میرمنې ته وایي په دا ورځ چې یو څوک د چا کور ته راځي دروازه ټکوي نو ډېر به مجبوروي که نه؟ هغه ورته وایي ډېر مجبوره دي، څنګه په دا باران کې، په دا یخ هوا کې، په دا اوبو کې څنګه دی راوځي؟ ابو جهل خپلې میرمنې ته وایي که په دغه مجبوره کس کې
داسې کس و چې زما د لور د رشتې خواست یې راته وکړي لا یې زور کوم. هغوی سید دی په ډېره بیړه روان سو، په ډېره جذبه را روان سو. کله چې د دروازه خلاصه که محمد رسول الله ولاړو، سبحان الله، څومره درد ورسره و، څومره د امت د اصلاح فکر ورسره و، څومره غمګینه و، نه په یخ بند، نه په باران بند، نه په اوبو بند، نه په هوا. دا ټول دا غمونه دا شان ټول ځینې لرې کړي و، دا غم دومره پر د غالب. ابو جهل چې د دروازه خلاصه کړه، د الله رسول په ډېر نرمه لهجه ورته ویل قل لا اله الا الله تفلح. یوارې لا اله الا الله وایي کامیاب بس. ابو جهل چې دا وخت وګوره، دا باران وګوره، دا یخ هوا، دا په کوم خو الله یې هدایت په نصیب کړی نه و، پر شا کلی کلی دروازه یې بنده کړه. دغسې زموږ د علماو سره به داسې درد را سره یې امت په اصلاح فکر به د امت د سمېدو فکر به کو، هغه په هر ډول چې سمېږي. الله پاک جل جلاله دې زموږ امت اصلاح کړي، زموږ ځوانه طبقه دې الله اصلاح کړي. هغه کسان چې د خپل دین څخه لرې دي یا نه خبره دي یا د دین په قدر نه پوهېږي، الله دې دې قدرداني په زړونو کې پاچي. الله پاک دې علماو ته په ښه انداز باندې د دې اصلاح کولو توفیق ورکړي. الله دې موږ پر هغه لار باندې روان کړي، پر هغه منهج دې الله موږ روان کړي پر کوم چې انبیا روان. الله دې په حقیقي وارثینو کې موږ حساب کړي.